مسله د پی ټی ایم نه وه، مسله د دې ځای نه جوړه شوله. پرېږدو جرګه چې څوک راوغواړي دا زموږ د ټولو پښتنو شریکه وي. مسله د پی ټی ایم نه وه، مسله د دې ځای نه جوړه شوله چې کله جرګه ته موږ خلک راوغوښتو، سیاسي ګوندونو ته ورغللو، خو مختلفو پیشو خلکو ته، د مختلفو ضلعو مشرانو ته ورغللو. کله چې هغې دښمن چې ستا په وینو باندې او ستا په وسایلو یې یو لوی کاروبار جوړ کړی دی، هغه چې ولیدل چې پښتانه خو په رښتیا راټولېږي، هغه د هر ځای ویډیو او تصویرونه ولیدل، هغه ټول سیاسي ګوندونه ولیدل، هغه ټولې ضلعې ولیدلې چې دا ټول د دې جرګې سره ولاړ دي. هغه سره یره مخ شوه چې که رښتیا پښتانه راټول شي، که رښتیا پښتانه سره په یو ځای شي، نه یې بیا په وینو کاروبار کولی شو، نه یې بیا په وسایلو کاروبار کولی شو. پښتنو دا وجه وه چې دا 7 کاله پی ټي ایم نه بین کولو، خو چې دا جرګه په کامیابي ولیدله، ده د دغې بین شروع کړه. ده دلته ستا په 10 روپۍ را جوړې شوې خیمو ته اور ورکړه. ده بیا په هغه نه پس لارې بندې کړلې چې په دې یې هم څه نه وشول. راغلل دلته یې فایرینګ وکړه. دا ګراونډ، دا میدان، دا تر پرونه راسه پورې عام میدان و، نن د پښتنو د قومي جرګې په نام یادېږي. د دغې د تحفظ په خاطر، د دغې تقدس په خاطر د زرګونو